بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو موږ تېره ورځ درس د امیسوډ په پروګرام کې راغلو. موږ هوم ټاب خلاص کړ په دې هیله چې صحیح مو زده سوی وي او نه مو یو شی زده کړي. نن نه خیره سره راځو موږ او تاسو کوم شی چې وایو هغه موږ او تاسو سره د امیسوډ په پروګرام کې انزرټ ټاب ده. انزرټ ټاب دوستانو لکه څنګه چې له نوم نه پیدا ده موږ تاسو سره ټول انزرشن کوي. انزرشن څه مطلب؟ یعنی په دغه ډاکومنټ کې تاسو له د خپل ډاکومنټ دننه نه او یا د باندې نه څه شیان راوړئ انزرټ کوئ. او دا موږ تاسو سره مختلف ګروپونه لري، سمبول شو، ټیکسټ شو، هیډر، فوټر شو، کومنټ، لینکس، میډیا، السټریشن، ټیبل، پیج. دا ټول موږ تاسو سره مختلف ګروپونه دي. لومړی راځو موږ تاسو پیجز وایو. دوستانو په پیجز کې موږ تاسو لومړنی شی چې لرو دا کور پیج ده. کور پیج څه ته وایي؟ کور پیج دې ته وایي تاسو چې هر کتاب لوستلی تر اوسه هر کتاب هم لیدلی ځان سره یو پوښ لري که نه لري، نو دغه پوښ ته موږ تاسو کور پیج وایو. ځکه دلته لاړ شم هر کتاب تاسو ته خلاص کړم دا به څه لري ځان سره حتما یو پوښ لري. دلته مثلا زه به لاړ شم کوم کتاب خلاص کړم رازها دا څنګه ده دی لري که نه لري. اوس ګوره دا موږ تاسو سره څه ده یو پوښ ده. دا ساده ده دومره د هغې نه ده راوړی، خو مثلا بعضې کتابونه دې چې ډېر رنګه رنګه او شیان جوړوي دا هم دومره ساده ده چې شی نه لري. که موږ تاسو دا خلاص کړو قصه شیرین محمدي صلی الله علیه وسلم دا ګوره دې پوښ ده. دې ته کور پیج وایي په اصل کې یا کور بوک ورته ویلی شو. نو دلته که زه کلک وکړم لومړنۍ برخه کې دلته ما سره د کمپنۍ نه له مخکې نه جوړ سوی سټایلونه دي. هر سټایل چې د تاسو خوښیږي دا کولی شئ تاسو انتخاب کړئ او ورڅخه استفاده وکړئ. به طور مثال زما دغه خوښ سو یا ټول کمپیوټرونه کې دا مې خوښ سو کلک مې وکړه دا ماته څه سو جوړ سو. اوس دا چې جوړ سو دلته راشه دا ډاکومنټ ټایټل لیکلی ده که نه، دلته ته خپل ټایټل دی ولیکئ. خپل کتاب چې څه دی هر شی په اړه دې چې جوړ کړی ده ته به خپله لیکې. مثلا دلته راشه همغه کوم معلومات چې دی هغه په اړه لیکې او دلته راشه ډاکومنټ سب ټایټل ورته ولیکه. څه هر شی چې تا په کار وي همغه ورته څه کړم ولیکه نو هغه به ستا په کار شي. صحیح ده. دلته لاندې راشه خپل نوم دې ولیکه، تاریخ او دا شیان هم که لیکې، هر شی چې لیکې کولی شي ورڅخه استفاده کړې. که رنګ دې بعد راځي دلته کلک وایي دلته شیف فارمټ ته لاړ شه وروسته یې وایي له خیره سره دلته یې رنګ ورته دا رنګ زما خوښ نه ده وروره دغسې رنګ غواړم او دغه شین رنګ لکه داسې رنګ غوندې داسې دا غواړم چې داسې دې بدل شي. تاسو کولی شئ چې دا رنګونه هم چینج کړئ او ورڅخه کار واخلئ. اوس زه وایم چې دغه شی ما جوړ کړ نو دا د همیشه ما سره ذخیره اوسي. کنټرول ای کوئ چې دا ټول انتخاب سي. چې کله ټول هم انتخاب که بیرته انزر ته لاړئ کور پیج ته لاړ شئ دلته دغه اپشن اخرنی اپشن مخکې غیر فعال و اوس فعال شو. ګوره که زه دا ډیټ شی انتخاب نه کړم دلته لاړ شم هغه اپشن څه ده غیر فعال ده. نو زه دا ټول انتخابوم کنټرول ای سره. اوس ګوره څنګه شو فعال شو. دلته لاړ شه دلته ورته نوم ورکړه هر نوم چې د تا په کار وي. مثلا زه ورته لیکم مای کور پیج دا نوم ورته ورکوم. دا نوم مې چې ورکړ نور شیان کلاس مو وهئ اوکې. نو کنټرول ان یو نوی صفحه واخله بیرته دلته انزر ته لاړ شه دلته لاړ شه. اوس دلته نشته که نه چې لاندې ورشه دلته ستا کوم ډیزاین کړی دی هماغه تا ته بیرته راځي. دا تاسو هر رقم تاسو کولی شئ بل ډیزاینونه هم وکړئ. وروسته له خیره سره دلته شپونو کې بیا راځو ډیزاینونه زده کوو. بعد له هغه څخه دوستانو بلانک پیج او پیج بریک لرو. دا ډېر مهم اپشنونه دي. زیات موږ تاسو سره په درد خوري او زیات موږ تاسو له دې څخه کار اخلو. د دې لپاره چې ښه پوه شئ زه به لاړ شم دلته هوم ټاب ته. په هوم ټاب کې دا د خپل هغه سایز به ښه غټ کړم د لیکنې سایز. دې ته به موږ تاسو بعضې هغه ولیکو. زه یو لیکم کنټرول انټر دلته به 2 ولیکم کنټرول انټر 3. صحیح شم. ما 15 دانې صفحې څه کړې جوړې کړې. ویو ته به لاړ شم دلته به دې ته وایم چې مالټیپل پیج چې دا ټول دې راته څنګ په څنګ معلوم شي ډېر به ښه اوسي. نو دغه ټول عادات څه دي دا په دې معنا ده چې دا هر یو شی ده یو صفحه ده. ما د تاسو لپاره داسې کار وکړم. اوس نو دلته انزر ته چې لاړ شو لومړنۍ خبره څه ده بلانک پیج ده. بلانک پیج څه کار کوي؟ دا لومړۍ صفحه ده که نه ده او دا دویمه صفحه ده. اوس که زه بلانک پیج باندې کلک وکړم څه کار یې وکړم لومړنۍ صفحه دلته موږ تاسو سره په منځ کې یو صفحه هم خلاصه کړه یعنی یو خالی صفحه یې راکړه او دا ډیټا څه پکې وه هغه یې چېرته ویوړل بلې صفحې ته وړل یعنی یو نوی صفحه یې راکړه. صحیح شو.
اما دا پیج بریک څه کار کوي؟ پیج بریک ستا صفحه قطع کوي او بل صفحه ته د ډیټا بیایي. سره مطلب دا ده زه به د دې سایز بیرته لږ وړوکی کړم، د دې سایز مې وړوکی کړم او دلته به زه د دې سایز هم بیرته لږ وړوکی کړم څه بهتره پوه شئ. مثلا دغلته زه یو انټر کوم او دلته خپل ډیټا زه له رن څخه کار اخلم او دلته زه لیکم. مثلا دلته د دې په اندازه لیکم ماسوي RAND قوس خلاص دوه پاراګراف قوس بسته. اوس ګوره لږ ډیټا دلته لاړ که نه، زه راځم دلته دا درې بیخي لرې کوم. صحیح شو. دغلته مې کرسر اږدم د دې لپاره چې تاسو پوه شئ رنګ MZ ته رنګ ته اړوم. اوس زه وایم چې دغه باقي مانده ډیټا دغلته ده، دا راته دغه صفحې ته ویسه، خو بل صفحه په منځ کې مه راوړه. چې وکړه ډیټا هغه صفحې ته ویسه خو بله صفحه مه راوړه. که زه NZ کلیک کوم ګورئ ښه دغه صفحه فعل حال اضافهګي ده، دا باید لرې کړو. صحیح شو. اوس ګوره که زه بلانک پیج باندې کلیک وکړم څه کېږي؟ زه به صفحه لږ زوم اوټ کړم، دلته مې کرسر ایښی ده ښه د زیرو رنګ سره. که بلانک پیج کلیک کوم ګورئ څه کېږي؟ ډیټا لاړ په کومه صفحه کې؟ بله صفحه کې منځ کې څه شی راغی؟ خالی صفحه راغی. اما که زه راشم پیج بریک نه انتخاب وکړم خالی ډیټا له دې صفحې نه دې صفحې ته لاړ اما منځ کې خالی صفحه راغی رانغی. نو که تاسو غواړئ چې تاسو سره یو صفحه خلاصه شي، یو صفحه راشي او هغه صفحه تاسو سره د ډیټا د بل صفحې ته ویسي پیج بریک نه به کار اخلئ چې شارټکټ یې کنټرول انټر ده. اما که غواړئ چې نه هم ډیټا د بل صفحې ته لاړ شي او یم خالي صفحه دې راته جوړ شي، داسې وختونو کې له دې څخه څه شي کوئ کار اخلئ، کولی شئ تاسو ورڅخه استفاده وکړئ. نو دا ټول مساله د دغه آسان خبره او نور پکې څه شی نشته. ټیبلونه شروع کوم. کور پیچ کې نور شی نشته؟ نه هیڅ نور شی نه لري. هغه څه اپشنونه دي هغه آنلاین کار کوي. مثلا دلته انزل ته چې لاړ دلته مور کور پیج فرام office.com ته به انټرنیټ لري، دلته د office.com نه دغه کولی شئ ډاونلوډ کړئ دا سټایلونه او ریموف کارن دلته که کوم هغه ولرو مثلا دا سټایل مې انتخاب کړی دی ورته وایي ریموف بیرته چې کېږي ریموف کېږي. صحیح شو. ټیبلونه شروع که باز ده نو دا زموږ د نن ورځې درس